الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د کامیاب ژوند د جوړېدلو لپاره د کامیابی خبرې په بل تعبیر د کامیابی راز پس کې دی. زما ټولو معززو خوږو اوریدونکو، د قرآن کریم د نزول یو لوی مقصد اصلاح او اصلاح درې قسمه ده. د ځان اصلاح چې تهذیب الاخلاق ورته ویلی شي، د کور اصلاح چې تدبیر المنزل ورته ویلی شي، د ملک اصلاح چې سیاست مدني ورته ویلی شي. اوس د دې دپاره چې یو بنده ته دا درې قسمه اصلاح اسانه شي، د دې دپاره د اتو قیمتي صفاتو ضرورت دی. صفات چې په دې قیمتي دعا کې ذکر شوي دي، دا دعا باید یاد کو، په مطلب ځان پوی کو او ډیر خشوع خضوع سره په حضور قلبي سره د الله جل شانه له درباره دا لوی لوی نعمتونه وغواړو. د دعا کلمات دا دي: اللهم اشرح صدورنا بنور اليقين والإيمان واجعل عباداتنا لا سيما الصلاة في مرتبة الإحسان ونور حياتنا بضياء العلم والعرفان وارزقنا حلاوة الذكر وتلاوة القرآن وطهر أخلاقنا من الرذائل والأدران وصحح نياتنا بلطفك يا منان واحشرنا في زمرة من يقوم بتبليغ الدين وخدمته والإيمان واحفظنا عما لا يعنينا في جميع العمر والأزمان آمين يا رحيم ويا رحمن. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه كثيرا كثيرا أبد الآبدين ودهر الداهرين بعدد ما يحبه الله ويرضاه وبعدد خلق الله وبعدد ما في علم الله آمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.